السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد او مسلم یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یو سړی سهار یو ځای کې راپاڅېږي او جنوبي یعنی دی به داسې محسوسوي چې دا ځای کېدی شي پردی دی وایي چې حمام نه یو د اوبو شرم یې څنګه جناب محترمه که یو سړی د یو چا کره میلمه وي او هلته باقاعده طور سره د باندې غسل د جنابت واوړي او د مانځه وخت ور باندې راشي نو که دی د سړو سره نو که داسې مناسب ځای نه کوشش دی وکړي چې ځان دی یو څه ته پټ کړي څه ناڅه چې خپل عورت پټ کړي خو په ده باندې دا غسل کول دی وخت کې فرض دی. غسل کول د سړو په منځ کې د سړو په مخ کې دا د سړي باندې فرض دی چې داسې ځای کې وي چې هغه ځای کې صرف سړي وي او دی څه ناڅه خپل عورت پټولی شي. خو که د زنانه او سره ګر چاپېره تې زنانه وي او دی ترې نه پټېدلی نه شه نو بیا دا اجازه شته دی چې خیر دی دا مونځ د ده نه قضا شي خو د مانځه به بیا هم تشبه بالمصلي به کوي. صحیح ده. دا یو بله مسله پکې تاسو دا وکړه چې یاره مطلب مونځ ترې نه قضا شوی دی نو که دی راپاڅېده او خوب نه ویده و مونځ ترې قضا شوی دی نو بیا خو ځان ته بېله مسله ده که نه ځکه چې مثلا بیا په دې دی ګناهګار دی نه دی ځان ته بېله مسله ده ځکه چې عام طور سره حدیث کې داسې راځي چې من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها نو بیا پکې د داسې ډېره ګناه نشته خو که په زور یې ځان ویده کړی نو بیا دا سړی ګناهګار دی ځکه حدیث کې راځي وایي کوم سړی چې جنوب پروت وي او قصدن او مونځ نه کوي داسې دی لکه جیفة الحمار لکه د مړ خر دا باډي جیفه نه ده مردارې ته وایي. بهرحال نو دا دعا درېیمه خبره تاسو دا کړې ده چې یاره مثلا د قرآن شریف تلاوت بالکل یې نشي کوی تلاوت په یو صورت باندې نشي کوی. څلورمه خبره تاسو دا کړې چې ذکر اذکار بالکل ذکر اذکار کوی سي. حضرت عائشہ به فرمایي زمونږ مور رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به یذکر الله علی کل احیانه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت ذکر کو جنابت حالت کې به رسول الله ذکر کو نو ذکر اذکار او درودونه دا سړی بالکل او هغه آیتونه چې هغه د ذکر اذکار په نیت باندې وي لکه لا اله الا انت سبحانک یا بل داسې کوم آیتي چې هغه د ذکر په دغه کې ترتیب کې استعمالیږي نو بالکل هغه د ذکر په نیت باندې تلاوت کولی شي. خو په نیت د تلاوت باندې یو آیت هم نشي تلاوت کولی. السلام علیکم ورحمت الله.